قدرمنو دوستانو خویندو میندو السلام علیکم. ما په تمه د وصال شپې تېرولې ما په تمه د وصال شپې تېرولې هر لحظه مې ستا ولارې ته کتلې رحمت زی که زه خبر له جدایي وای ما دا شپې د سخت هجران کله ګرانو دوستانو ما یو ورکوټه نظم لیکلی خو چې معلومو کې وي موږ د غمپور صاحب تندي ته ګورو او په دا ځای کې چې وي د بېکسیار صاحب تندي ته ګورو چې ودغې درېو دقیقه خوشحاله شي عنوان یې دی د ارغد چینې په نوم باندې کتاب دی د ارغد چینې په نوم باندې کتاب دی له معنا ډک سمندر دی لوی دریاب دی د مین زړګي آواز دی یو پیغام د محبت دی یو الهام د انسانیت دی خپل معشوق ته صداقت دی دا پرهار دی د وختونو چې جوړ شوی له الفت دی دا په هیڅ نه ایسارېږي دا د مینې لوړ عظمت دی لکه بهرام صاحب چې وایي کعبې ته به د مینې د خیام سره د ورځمه جنت ته د ښکلا به د ډکجام سره ورځمه جانان مې غمازانو ته ښکاره په مالت ووې زه یې لاس تاسې آزاد زه د بهرام سره ورځمه د یوسف د ښکلي مخ په شان ښایسته دی د پښتو یو ادم خان دی د شیرینې یو فرهاد دی د وطن د غم زخمونه پکې شته دي د وطن د ورانېدو وخت یې په یاد دی د یتیم له خولې وتلی لکه توره یو فریاد دی چې وایي چا په انګریز چا په روسانو وران کړ وطن په خپله افغانانو وران کړ بهرام لاس چې په بلچا کښې نږدې د پت کورګی د ګاونډیانو وران کړ کله کله پکې څوک کله لولې پکې څوک د زړه دردونه کله مومې پکې زړه ته ټکورونه هر عنوان یې یادوي تېر وخت یادونه هره پاڼه کې یې شته ښکلي رازونه لکه وایي چې سیرت ته چې د ګورم نو کعبې ته مې شي پام صورت ته چې د ګورم بدکدې ته مې شي پام چې خاورې په تنکو ګلونې اړوي بهرامه تعریف د ژوند پیدا کړم دې شېبې ته مې شي پام زه رحمت زی چې ستا شعرونه وینم پکې دا ستا ډېر ارمانونه وینم دا د ارغد چینې ډېر ښکلی کتاب بهرامه ستا نوم پې لیکلی وي